د طالبانو مشر اختریز پیغام امریکا دې د فشار پر ځای له موږ سره همکاري وکړي. سلام ستړي مه شئ، وخت مو پخیر. په لوی افغانستان چینل کې د تا ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو لپاره در سره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو مشر اختریز پیغام امریکا دې د فشار پر ځای له موږ سره همکاري وکړي. د طالبانو مشر په خپل اختریز پیغام کې له امریکا غوښتي چې د فشار پر ځای دې د همکارۍ لاس خپل کړي او ویلي دي چې دا هیواد دې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده جمعه د غوایي پر 9 په خپل ټویټر کې ویلي دي دوی د دوحې تړون پر بنسټ په امریکا کې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي او غوښتنه یې کړې چې نوموړی تړون د دې په بشپړ ډول عملي او د فشار پر ځای دې له همکارۍ لاره خپله شي. د طالبانو مشر زیاته کړې ده چې د طالبان د دوحې تړون په تړاو خپلې ژمنې عملي کړي او کوي به یې. ورته مهال ملا هیبت الله ویلي له ټولو ګاونډیو سیمه ییزو هیوادونو او د دغه راز د ټولو نړیوالو سره ښې اړیکې غواړي او له نورو هیوادونو څخه یې هم غوښتنه کړې چې په مثبتې، ښې او متقابل درناوي اړیکې ولري. دوستانو دا زموږ د دې ساعت چمتو کله خبر. تر بیا ښې چارې.